امام احمد بن حنبل رحمه الله یو اثر راوړی عمر بن خطاب نه. عمر بن خطاب وی دې ته غوږ کېدی، وی حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسب، د ځان سره حساب کتاب وکئ مخکې د دې نه چې الله در سره وکړي. وزنوها قبل ان توزنوا، او دا خپل عملونه وتلئ مخکې د دې نه چې الله یې وتلي. فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. که سبا دپاره اسان حساب کتاب غواړئ نن یې د ځان سره وکړئ، سبا به اساني. سبا کوم حساب دی؟ قیامت په ورځ. نن که د حساب وکړو سبا ته به اسان شي. څه مطلب دی؟ دې وضاحت داسې دی، نن چې ته د ځان سره حساب کتاب کوې نو ته نیغ روان یې، او که ګډوډ کېږي بیا راواپس کېږي، ځکه چې هلته ته حساب کتاب کې. که ته لږ که چېرته کوزېږي بیا راخېږي، که ته لږ لاره دنه کږېږي بیا نیغېږي. نو هلته ستا چې ځان سره حساب کې نو ستا هغه ګډوډوالی دومره نه دی، نو قیامت په ورځ به حساب کتاب هم اساني. هلته ته بیدار او چې ځان دې هېر کو نو هلته حساب کتاب هم تا ته درنیږي. د امیر المؤمنین ناشنا نصیحت کړی دی، بیا وایي وتزینوا للعرض الاکبر یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیه علی الله. او ځان تیار کوي د مخکې نه هغه ورځې ته چې الله ته به مخامخ کېږي او هېڅ عمل د الله نه پټ به نه پاتې کېږي. او حسن بصري رحمه الله نه دا اثر او دا قول نقل دی، وی لا تلقى المؤمن الا يحاسب نفسه. وی مؤمن سره چې کله ملاویږي دی د خپل ځان سره حساب کوي. دې خبرې ته غوږ کېږدي. اوس ما ته دا پته نشته چې تاسو به دې کې یې او که نه، دا تاسو ته به ښه پته وي چې دا امام حسن بصري چې کوم مؤمن ذکر کوي او کوم صفت چې تاسو کې شته او که نه، وی کله چې مؤمن ایني که نه، دی د خپل ځان سره په حساب کتاب کې لګي. د ده حساب څه دی؟ ماذا أردت بكلمتي، ماذا أردت بشربتي، ماذا أردت بأكلتي، ماذا خبر ولي کړې وه، ماذا خوراک زما دا اسخاک، ماذا پلانې کار ولي کو، او دا کار چې ما وکړو دا څنګه، او دا ولي په دې به الله راضي که په دې به الله ناراضه شوی. دا کار به مناسب وي، شریعت زمانه دا کار غواړي، د دې به څه اثر دا کوم کار چې ما وکړو د دې به انجام سره وشي. دا د مؤمن شان دی. والفاجر او فاجر انسان، او زما د امید دی انشاءالله چې مونږ کې به نه او فاجر انسان مخې ته رواني لا يحاسب نفسه، د سره شاته ګوري نه پروا شته چې څه کړي دی او څه نه دي کړي. په زړه کې ضرب برابر دا خبره نه راځي چې دا ما څه کړي دی، آخر دا زه کومه څه، زه د کامیابۍ په لار روان یم او که زه د تاوان په لار روان یم. دا د فاجر انسان حال هغه بیانوي. او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي، مشهور روایت ته امام ترمذي رحمه الله راوړی، ابو یعلا شداد بن اوس رضی الله عنه روایت ته، هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا خبره نقل کړې ده، الکیس من دان نفسه. هوښیار سړی هغه دی، هوښیار سړی پیغمبر وایي هوښیار سړی هغه دی چې د خپل نفس سره حساب کوي، وعمل لما بعد الموت، او د مرګ نه بعد چې کوم حالات را روان دي د هغې دپاره محنت کوي. والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني. او د دیندارۍ نه عاجز انسان، الله ته د مخکې کېدو نه عاجز انسان کم یو دی چې خواهشات ورته سوي دی په هغې پسې روان دی. وتمنى على الله الاماني، او ډډه ټوله امیدونو ته لګولې ده. که اکثرو سره چې میلاو شي الله غفور رحیم ده، بس دې ته ډډه لګولې ده. او چې ورته ووایې چې الله خو رزاق هم دی، ولې رزق الله نه ورکوي، نو الله رزاق هم دی، نو بیا وایي رزاق دی خو سړی خو اسباب لټوي که دغه شان الله غفور رحیم دی خو اسباب خلک لټوي.
الله غفور رحیم دی. زه به خپله مرضي کوم او الله غفور رحیم دی. زه به خپله منماني کوم او الله غفور رحیم دی. زه به بېدیني کوم الله غفور رحیم دی. دا د کوم ځای خبره، کوم منطق، کوم عقل، کوم فطرت دا خبره مني؟ ماشوم هم نه مني، ماشوم هم نه مني. صحیح ده چې ما ورته کمزور یو، موږ به صحیح و، زموږ به عمل صحیح، خو دومره څه خو وکړه که نه چې د الله د بخاني لایق خو شي که نه. الله غفور رحیم دی. دا هغه انسان دی چې ارمانونو ته یې ډډه لګولې ده او بیا منزل ادا کوي چې پردي عمل ته یې ډډه لګولي. زمونږ نیکه مولا و، زمونږ پلار مولا و، او موږ چې هلته ځمکه هم ورکړې ده جومات له، بس پرېوځه ډډه ولګوه جومات له ځمکه ورکړه. او موږ چې درس کې هم کینو، بس کیسه ختمه شوي، درس کې کېنه به دا خو بخلی شو. نه، مؤمن، زه تاسو ته انشاءالله یو څو واقعات به بیانوم د سلف صالحینو. مؤمن چېرته دا نه وایي چې ما چې څه کړي دي دا پوره دي د دین دپاره. او مشکل من کې دا دی، ډېر عجیبه خبره سوچ به کې وکړئ، یعنی دینداري زموږ څه دینداري ده او دې دیندارۍ ته موږ ډډه لګولې ده. هغه ټک خطا دینداري هغې ته موږ ډډه لګولې ده. او د دنیا دپاره موږ ځمکه او اسمان یو کړي دي، بیا د خپل محنت ته لږ وایو. نه وایي داسې نه کېږي، ته وایي اوده پروت یې، داسې خو نه کېږي. دا به ته پاسې، دا به ته منډه وایې، دا به ته دا کې، دا به ته دا کې. نه هغه وایي نه ما خو ښه پوره محنت وکړو، محنت خاورې ته وکړو، د جمعې په ورځ چې ته اوده پروت یې. دغه یو ورځ چې ته اضافه کړې نو دومره دومره زیاتي شو. همیشه دې ځان ته تقصیر کوي چې دنیا کې ما منډه صحیح نه ده واري، او په دین کې چېرته په ورځ کې لمونځ وکوي، اوه وایي د پلاني نه ښه یم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم، صحابه کرام، د اوچت مخلوق د الله، دوی وایي موږ دینداري پوره نه ده کړې. ملائک الله وایي، عفوا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا ملائک چې د کوم وخت نه پیدا دي دا د الله په بندګۍ کې لګیا دي. نو بعض په سجده دي، بعض په رکوع دي، بعض طواف کوي. بره دا د دوی د کوم وخت نه چې پیدا دي، وایي کله چې قیامت راشي دوی به الله ته وایي چې ما عبدناک حق عبادتک، یا الله ستا چې څنګه بندګي په کار و داسې موږ نه ده کړې. او ته سوچ وکړې یو مخلوق چې د کومې ورځې نه پیدا دی او د قیامت پورې دی د الله په بندګۍ کې، دی وایي یا الله ما ستا بندګي نه ده کړې. او یو سړی ټک خطا بندګۍ ته دومره په امیدونو پروت دی، دومره په تمه پروت دی، د سره دا وایي نه چې زه کمزوری یم، زما د دینداري کمزوري ده، لږه ترقي په کار ده، لږ سوچ په کار دی، د ځان سره حساب کتاب په کار دی. نو دا نفس نه دی، دا نفس که دا د داسې پرېښه که نه دا د تباهي طرف ته بوځي. ځکه چې یعنی د کوم وخت نه چې موږ په ښه بد باندې پوه شوي یو، زموږ د دې خپل نفس سره جنګ روان دی او د دې خواهشاتو سره جنګ روان دی، دا د مرګه پورې. کله دا خواهشات به موږ غالبه شي، کله به موږ غالبه شو، خو دا به په ځان غالبه کوو نه هر وخت، الا دا چې خواهش ته د دین مطابق وي، بیا خو غالبه دی. د دې خواهشاتو سره به همیشه ګورې یعنې وي خوشي بیدار به اوسي، ځکه چې نفس او خواهشات ته به هغه طرف ته راکاږي کله ناکله چې هغه د شریعت خلاف وي، خو ته به ورله نه منې. ځکه چې دا نفس کله به تا له دعوت درکوي د جهل طرف ته، د بېدینۍ طرف ته، د الله نافرمانۍ طرف ته، نو ته به ورله دا نه منې.